خدمتګار یې وارې خو ورسه درې ساعت په کار څه مې کوي؟ زه نه یم خبر چې څه دې کوي ورسه هوا څنګه دې یاد کړم نن چې د انداز هم داسې بله کم دی او خوابد هم یې درد هم در راغلی دی څه خبره ده؟ د چا چې 15,000 افغانۍ معاش یې هغه به نو بیا د کومې خوا څخه خوشحاله یي ستا په فابریکه کې مې وریښتان سپین سوله یوه مو نه دوې کېږي بېزاره یم ستا د فابریکې څه اوس ښه تعلیم به دې کړی وای اوس به دې ښه معاش وای خو اوس هم تا ته موږ دغسې کار پر کړی دی نازوج یې غورځولی مو نه یې نو ولې ته داسې خوابده یې د دونې خبرو پر ځای چې یو کومک را سره کړی وی زری دې را کړی وی اوس به دواوې درته کړی وای دا ستا خبرې اوس پر ما غمیږي ما دا څو عمر مخکې دوبۍ ته مې اپلای کړی و ورې مې درخواست کړی و چې ما دروغ غواړي اوس یو دونې ورقه راغلې ده بلا د خیره سره دوبۍ ته ځم او دغه زه خپل دغه استعفا خط 24 ساعته په جیب کې ګرځوم دا مې استعفا خط دی او دغه مې د دوبۍ څخه چې ما ته بلنه راغلې ده دوبۍ ته به ځم ته به بدلې نه سیاسخوارانو زه به په دوبۍ کې ګرځم زه دا راته ووایه زما ختم نه دی زده څنګه غوښتی یم سبق پر کوم تاریخ ورسم دا یې لیکلي دي چې ستا کار نه کېږي ته دوبۍ ته نه سې راتلی زما کار نه کېږي مدیر صاحب ما ته بخښه وکړه ما څومره بد اخلاقي در سره وکړله زه ډېر غلط سړی یم ما ته به بخښه کړې بیا داسې په ژوند نه در سره کوم ما به د کار هم نفسي اخلي د هغه ستا پیسې چې زه کور ته یو نه سم نو باره زه به کور ته څه شی وړم هېڅ خبره نه ده ته موږ هر وخت بخښلی یې ډېره زیاته مننه او یوه خبره ده ښه د اوبو در مخه ګاولې مه کاږه بیا نه کاږم په ژوند یې نه کاږم ازه ورځ خپل کار دی په دواړو سترګو ډېره زیاته ډېر مهربانه دا زما استعفا خط یوسم هغه خو دغه د کاره خو مې نفس اخلي کور مو ودان خیر شه خپل کار کوه چای تورې راوړم که شنې الله چې خوښ یې هغه راوړه ډېره زیاته مننه